دادا و دادا دادا څه چل شوی دی څه چل شوی دی مړه هغه چت والا بکۍ بیا خراب شو مړه خو لوی غار کا چې غرق شو شل ځلې مې ته وویل چې لاس کا ساتې لوندې ما ویده کېږو نو خرابېږي بیا لږ صبر وکړه ښه اوس به راشي او بس ته جي دا اوس وخوره چې پاتې راته ولګېږي دا څه شی دی دلته ایسکریم یې ښه او ها څه شی دی ایسکریم دی دغه دی هغه هلک ته اواز کړه په یوه پوښتنه ترې کومه دغه دی وراره د دې توخم به د سرنۍ زمونږ ډېرې غټې ځمکې دي چې لږ وکاروو نو رسول ته وګوره ولې مشربې په ارام کښېنه مړه د دې زخم چېرته وي دا جوړېږي اذان صحیح و یو ښځه او خاوند کلي ته روانو پیدل روانو نو بس دا سړی ترې مخکې و او دا ښځه ورپسې وه نو د ښځه په مزل کې لږه تیزه شوه دې خاوند نه ور ټیک وکړو نو د سړي چې وکته نو دی ورپسې تیز شو د دې ښځې نه ور ټیک وکړو خو بس یو بل نه مخکې کېدل او وروستو کېدل کله به تې دا سړی مخکې شو په پیدل مزل کې او کله به تې دا ښځه مخکې شوه په آخر کې چې څنګه دا سړی د دې خپلې ښځې نه وړاندې کېدو په پیدل مزل کې ور ټیک یې کولو که نه نو ده ټیز واچو چې ټیز یې واچو نو هغه خپله ښځه ورپورې په خندا شوه نو ده ورته مخ راواړو وایي کور دې دا پلار روان شه وایي ولې یو ګاډی چې د بل ګاډي نه مخکې کېږي نو هارن به نه ورکوي سر وایي دا بوډاګان ډېر زیات شومان دي که نه وایي یو شوم بوډا سړی و د هغه وایي 3 ودونه وو که نه نو وایي څلورم واده یې وکړو چې څلورم واده یې وکړو نو چا ترې پوښتنه وکړه چې کاکا ستا خو 3 ودونه وو نو دې څلورم ته څه حاجت و نو دغه بوډا سړی نه دی دا شوم ده ورته ووایي وایي بچیا وایي په زول رانه پیسې خرابېدې وایي ما وایي چې راشه په دې واده کې بند کړه